ډېر خلکو چې ټریډینګ شروع کړی دا درې شیانو کې ډېر کنفیوز دي چې سټاک مارکیټ، کرپټو مارکیټ او فورکس مارکیټ کې څومره فرق باید یو شی دی کنه فرق لري. سټاک مارکیټ او کرپټو مارکیټ کې بیا هم لږ څه پوهیږي، مګر کرپټو مارکیټ او فورکس مارکیټ کې ډېر زیات په دې فکر دي چې دا دواړه تقریبا یو شی دي. آیا فرق لري نه لري؟ زه په دې کې راشم، په هغې کې راشم، کوم کار وکړم کوم کار ونه کړم، دې ټولو کې کنفیوز دي. وکړم ونه کړم په هر صورت، مګر فرق کې ډېر کنفیوژن خلکو ته مخې ته راغلی. نو په دې ویډیو کې ټول ما تاسو فوکس په دې وسي چې د کرپټو مارکیټ او فورکس مارکیټ مینس کې فرق باندې موږ پوه شو چې فرق څه دی، چې کوي کنه کوي هغه باندې موږ خبرې بیخي نه کوو چې دا وکړو یا هغه وکړو، فرق باندې خبرې کوو. دا یو شی ذهن کې وساتئ. اول خدا چې خپل کرپټو مارکیټ شی ده. کرپټو مارکیټ موږ د کرپټو کرنسي ټریډینګ هلته پکې کوي. کرپټو کرنسي مطلب د یو ډیجیټل کرنسي ده، شتون نه لري، لاس کې نه راځي. ته یو د هغې کرنسي اډرس اخلي چې دغسې یو شی زه اون کوم، خپله کرنسي ته په لاس کې نه لري. نو هغې کې موږ سره شی دي بیټ کوین ده، ایتیریم ده، ریپل ده، سولانا ده. اوس چې کوم پلیټفارم بایننس ده هغې کې موږ چې کار کوو هغې کې تقریبا 402 کوینه دي چې هر میاشتې درې کوینه ماینس نه ځي، 3 یا 4 دانې بیرته مارکیټ ته راځي. نو دا دغسې یو مارکیټ ده. فورکس مارکیټ کې چې ده هغې کې ډیجیټل کوینس نه دي، ډیجیټل کرنسي پکې نه ده. فیټ کرنسي چې کوم ده مثلا د ډالر ټریډ پکې کیږي، پاوند شو، یورو شو، چې څه هم دغه فیټ کرنسي موږ سره ده د دغه قیمتونو باندې هلته ټریډ کیږي. یو او بل د ګولډ، د آیل، نو دغه شیانو ټریډ هلته پکې کیږي. یو خبر ده چې مانه د حلال او حرام پوښتنه مه کوئ چې ولې حلال او حرام باره کې موږ مکمل یو انټرویو لرو له خیر سره چې دې نه پس به زه هغه انټرویو ریکارډ کوم او سم څه یو نفر چې په دین او اسلام او دغه شیانو باندې ریسرچ کړی اوسي د ټریډینګ باره کې، هغوی نه به موږ معلومات واخلو. د ما نظر نه د هغوی نظر به ډېر داسې قوي اوسي او خلکو ته به د باور وړ هم وي. دویم فرق ته راځو د کرپټو او د فورکس مارکیټ ماینس کې چې د کرپټو په مقابل کې د فورکس مارکیټ کې والیوم ډیر زیات ده. والیوم څه معنی چې دا څونه ارزښت لري، څونه پیسې پکې کاته پورته کیږي، څومره مقداره پورې، ټول مکمل عمومي. نو اوس راځو د کرپټو مارکیټ کې تقریبا 1.8 بلینز پیسې پکې او والیوم هم دونه ده 1.8 بلین. او د فورکس مارکیټ چې دا 4 ټریلیون والیوم ده. دومره زیات هغې کې انویسټمنټ کیږي نظر په کرپټو کرنسي مارکیټ کې. اوس به تاسو ته ښکاري چې ولا دغه خو چې زیات انویسټمنټ کیږي موږ باید همدې کې کار وکړو ولا کرپټو مارکیټ کې کار وکړو. د دې تصمیم مه نیسئ اوسه پورې تر څو چې هغه د حلال او حرام انټرویو موږ نه اوسي ریکارډ کړي. هغې کې بیا څه هم چې تاسو سوال نه دي، مشکلات دي، له خیر سره حل کیږي. دریم فرق چې کوم د کرپټو مارکیټ ډیر زیات او زر منیپولیټ کیږي. منیپولیټ مطلب چې تا دوکه کولی شي. څنګه د دوکه کوي؟ مثلا د یو کوین قیمت یو دم داسې جګیږي او تاسو یا څوک هر څوک چې کرپټو مارکیټ یې اخلي او بیرته یو دم داسې شړق لاندې راځي. فورکس مارکیټ کې دغه شی دونه اسانه ده. اوس د ډالر قیمت به څونه جګ لاړ شي یا څونه به ټیټ راشي، پوهیږي خلک حالاتو نه پوهیږي، کار نه پوهیږي، کوم مشکل چې راغلی دا یا را روان ده هغه نه پوهیږي چې دغه قصې دي د وجې دغه قیمت څونه حده پورې امکانات لري جګ شي یا ټیټ شي. یعنې ډېر په سختۍ باندې خلک کولی شي چې دا مارکیټ یا تا دوکه کې پکې کرپټو کې په اسانۍ باندې دوکه کېږي. خصوصا هغه نوي کوینس چې د هغې مارکیټ کیپ یې لږ ده، والیوم یې لږ ده، کولی شي چې تا په لږ زره انویسټمنټ باندې تا ته یو دم داسې یو پمپ درکړي او بیرته درز وغورځوي، ډېر په اسانۍ د دوکه کوي. فورکس کې داسې لږ زره کم دی، شته ده، داسې نه ده چې نشته خو کم ده. بل پوینټ دا ده چې فورکس مارکیټ خپلې د کار ورځې لري. 2 ورځې رخصت ده هفته کې، دوشنبې شروع کیږي تر جمعې پورې. نو دا د فورکس مارکیټ ورځې د کار ورځې دي. ته کولی شي چې 2 ورځې نور ریلاکس، مارکیټ کلوز ده، خپل چکر یې هر څه کوې وکړه. خو د دوشنبې نه تر جمعې پورې هم مارکیټ 24 ساعته اوپن ده. دا نه ده چې صبح یا ماښام یا هر څه خپل وخت لري. مګر کرپټو مارکیټ کې نه رخصتۍ ورځ شته، نه د رخصتۍ ټایم شته ده، نه د بندېدو ټایم شته، نه د اوپن کېدو ټایم شته. خو ورځ سټارټ کېږي بس کرپټو مارکیټ شروع، چې ورځ ختمیږي کرپټو مارکیټ
هلته ورځ چینج شي خلاص چې دغه د بلې ورځې پرایس شروع شو. کلوزېدل هېڅ وخت نشته دي، نه رخصتي لري، نه جمعه لري، نه شنبې لري، نه یکشنبې لري، بس همدغسې رواني. آخري فرق چې کوم ما نوټ کړی دی هغه دا ده چې کرپټو مارکیټ ډېر والټایل ده، مطلب چې قیمت پکې ډېر زر چینج کیږي را چینج کیږي. مطلب چې ته بیټ کوین وګورې، نن به وګورې مثلا 2 شپېته کې د سبا به وګورې، 6 شپېته کې به بل سبا به وګورې، بیرته شپېتو ته به راکښته شوی اوسي. دغسې ډېر والټایل ده، فرق پکې ډېر زر زر راځي. مګر فورکس مارکیټ کې دونه زیات فرق نه راځي، ډېر کم اندازه باندې د هغه پیسو یا دغه والیوم فرق معلومیږي چې دغه نن دونه راغی سبا دونه لاړو. صحیح ده، بعضې ځایان پکې شته دي چې هغې کې ډېر زیات فرق لري راځي، مګر کرپټو په نسبت باندې فورکس مارکیټ کې دونه والټیلیټي نشته ده. اوس په دې ویډیو کې چې موږ هر څه وکتل، هر پوینټونه چې راواخیستل، ټولو کې کرپټو په نظر فورکس موږ ته ښه و، موږ په نظر باندې که نه چې دغه والا دې کې خو دا ښه ده، کرپټو کې دا مشکل ده، دې کې دا ښه ده، کرپټو کې دا مشکل ده. دا هر څه کتو په نظر یو سوال راځي، آیا دا حلال ده او که حرام ده؟ نو د دغه سوال جواب دپاره له خیر سره موږ نوې انټرویو بله چې را روان ده، موږ به هغې کې د دې سوالونه ټول جوابونه له خیر سره حل کوو. ویډیو پوره شیر کړئ دوستان سره، سبسکرایب کړئ که اول دفعه دي، او منتظر اوسئ انټرویو ته. دې نه مخکې په دې باندې سټارټ مه کوئ چې یا کرپټو شروع کړئ یا فورکس.